بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. دا یو څه مسائل دي یو څه فضایل دي د اخترې په باره کې. د اخترې په باره کې پر شا باندې واجب دی په دا ویډیو کې به دا خبرې وکړو د هغه څه د دا فضیلت څه شته د دا مقصد څه شته. نو علما وایي د قرباني د اخترې مقصد هغه ډېر مهم دی. هغه مه هېروه. هغه یو دا دی چې دا چاړه رااخې کله د ایوان پر غاړه چې ورچېره یې د هغسې پر زړه د حرامو خواهشات باندې هم دا چاړه چېره یو خو دغه مقصد دی. بل مقصد یې څه دی چې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام څنګه د الله پر نامه باندې خپل خواهشات قربان کړل. ابراهیم علیه السلام پلارو د اولاد قرباني قبوله کړله. زی و کوچنی هلک و د 12 کالو مګر د الله د دین د خاطر قرباني دپاره تیار سو. نو دغه د قرباني یو مقصد دی. خدای دې وکړي چې د هغو دا ورځې پاته ځي تر هغه وخته پورې دغه مقصد بار بار هر پلا په خپل مغزو کې په خپل زړو کې تازه کوو چې مقصد د قرباني څه دی. داسې نه دی چې د ځان څخه $100-200 لرې کې قرباني وکړې صحیح دی فرض یې ادا سو مګر د هغه مقصد چې ما درته وویل هغه روح وای اذان خو پاته دی روح بلالي نسته د بلال روح نسته. نو څوم اخترۍ خو ستا په دنیا کې خلک اخترۍ کوي مګر د اخترۍ هغه روح چې شو هغه د خواهشاتو قرباني ده. نو الله دې وکړي چې دغسې ورځ راسي دغسې ساعت راسي چې موږ خپل خواهشات حرام خواهشات د الله دپاره قربان کو کله د ایوان چې قربانوو. په دغه آیت کې ان اعطیناک الکوثر کې الله سبحانه وتعالی زموږ نبی مبارک صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې فصل لمونځ وکړه وانحر او قرباني وکړه. سنت ابراهیمي ده د هغه وخت شروع ده. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه سنت ابراهیمي شروع کړی او د نن او د قیامت پورې دا سنت ابراهیمي ادا کیږي. دوهم د دې فضیلت چې شته سبحان الله رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ورته ویل دا یو ورشتۍ ده پر بدن د ایوان دغه ثوابونه خدای درکړي چې سهار کښېنه در مازدیګره د ورشتان نسې حسابلی. نو مقصد دی رسول صلی الله علیه وسلم دا و امت ته وایي چې بیخي ډېر ثوابونه دغه مقصد دی. نه په حدیثو کې راغلی دي اویا وایي الله سبحانه وتعالی در مور اویا درجې ډېره محبت ښیي د بنده سره. نو هغه اویا داسې نه دی 1 2 3 4 شپېته اویا نه اویا په عربي کې کثیر تعداد ته ویل کېږي معنا بیخي ډېر. نو اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خپل امت ته ویل چې دا ورشتان نو دا خو ورشتان بیخي ډېر دي معنا بیخي ډېر ثوابونه دي. الله دې هر مسلمان ته دا ثوابونه ورنصیب کړي. دوهم د قیامت په ورځ پر پل صراط باندې چې دا خلک چیرېږي وایي دغه حیوان به راسي پر ما کښېنه واوړه پر پل صراط باندې چیر څه دا په روایتو کې راغلی دی د هغه حیوانو په دنیا کې چې ته اخترۍ وکړې. نو ډېر فضایل راغلي دي دغونه فضایل راغلي دي علما لیکلي دي وایي که پر تا فرض نه وي بیا یې وکړه. سبحان الله. وایي که پر تا فرض نه وي واجب نه وي اخترۍ پر تا باندې بیا یې وکړه خو د دې ثوابونه بیخي ډېر دي. اوس نو دغه اخترۍ پر چا باندې واجب دی دغه مې یو مسله درته ښوله. اخترۍ پر هغه سړی واجب دی چې زکات پر واجب دی چې پر چا باندې زکات کېږي پر هغه باندې اخترۍ کېږي. فرق یې دا دی د زکات ته چې پیسې چې پیدا کړل یو کال چیرې ده هغه مثال ته وخت لري که څوک یو کال در مخ هم زکات ورکوي مګر یو کال خدای وخت لري چې کال پر چیر سي. مګر په اخترۍ کې دا حساب دی که چې پرون پیسې پیدا کړلې د اختر یو ورځ در مخه یا د اختر په ورځ چې پیسې پیدا کړې دغونه پیسې چې پیدا کړل چې د زکات نصاب ته رسېږي بالا پر تا باندې اخترۍ واجب دی. دا خو یوه خبره. دوهمه خبره دا ده چې د اخترۍ د نصاب د زکات نصاب هغه څو دی یو د سپین زرو دی یو د سرو زرو دی. دغه نه کې ښه واورئ نن سبا زموږ په د خارج وطنو کې لندن امریکا کاناډا او دې ځایو کې دا $600 تقریبا ډېر خلک لري. یو خو دا خبره دا د سپینو زرو نصاب دی
دوهمه خبره دا ده چې یو غلط فهمي په امت کې زموږ په کمیونټي کې هغه دا راغلې ده چې اخترۍ صرف پخوا کله چې زموږ په افغانستان کې پلار به وکړي نیکه به وکړي نو د ټولو د خوا به دغه وسوله اخترۍ ادا سو مګر په دې وطنو کې یا اوس په هر ځایو کې په افغانستان کې هم په پاکستان کې هم نور خلک هم کار کوي نو یوازې پر پلار نه دی هر څوک چې دغه نصاب ته رسېدلی دي پر د زکات نصاب پر هغه باندې اخترۍ دي که خاوند دی که میرمنه ده که زوی دی که لور ده که پلار دی پر ګورتو باندې جلا 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 دی کله لمونځ چې پر ګورتو جلا جلا فرض دی د هغسې اخترۍ کار څوک پیسې نه دي پر ګورتو باندې جلا جلا فرض دي کمې پیسې چې نصاب ته ورسېږي اوس په کاناډا کې چې پیسې دي هغه تقریبا $600 دي د سپین زرو نصاب نو اوس $600 که یو څوک لري پر دغه باندې قرباني واجب ده اوس پر دوی دا نفر وایي چې $600 زه خو که سره $600 نو اخترۍ په $200-300 دی نو که په $200-300 ته کولی شئ خوشحالي د دې وکړه که نه شئ کولی دغه پیسې راواخه بل ځای واستوه انډیا ته یې واستوه افریقا ته یې واستوه داسې ځایونه شته چې بیخي که سره $60 د څه اخلي $25 د څه اخلي دا ستا اخترۍ درکوي نو دا مې درجې پر وویل چې هغه خلک $600 لري هغه نصاب ته ورسېدله د سپین زرو نصاب په نن سبا کې تقریبا $600 دی نو پر هغو باندې هم اخترۍ راځي بله مسله به یې بله درشوم انشاءالله په بله ویډیو کې هغه دا مسله ده هغه خلک چې خپل اخترۍ بیک هوم هستي یا افغانستان ته یا افریقا ته یا فلسطین ته یا پاکستان ته هر ځای چې هستي او دی دلته دی د هغه مسله څنګه باید چې د دې د اخترۍ د شان سره وکړي هغه هم یو ډېره مهمه مسله ده الله سبحانه وتعالی چې موږ ټولو ته د اخترۍ د قرباني هغه اصلي روح چې ده هغه دا ده چې په زړه کې حرام خواهشات هغه قربان کړه الله تعالی چې موږ ټولو ته هغه جذبه را نصیب کړي او ښه اخترۍ چې خدای په نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین